مننه. سلامونه ګرانو کتونکو ته. امید ساتم چې ښه به وئ، روغ جوړ او خوشحال به وئ. او د کوچني اختر مبارکي تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو ته وایم. نو امید ساتم چې دغه اختر به تاسو باندې ډېر په خوښۍ او په خوشحالۍ تر دې دمه تېره شوې، ګرچې اختر تېره شوې هم ده د افغانانو او د مسافرو. نن درېیمه او څلورمه ده، زموږ دومه ورځ د اختر ده. نو خیر، کارونه لږ زیات او مصروفیتونه زیات و، د هغې په خاطر ما ونه شو کولی چې په ټایم په وقت تاسو ته ویدیو اپلود کما. خو خیر، هغه فارسی که متل وایي که نه، وای مایی را هر وقت از آب بگیری تازه است. سلام خواهد تقدیم شما خوبان میکنم. امیدوارم که خوب باشین، جور صحتمند و سرحال باشین و عید سعید فطر همچنان از صمیم قلب به شما تبریک میگم. امیدوارم که عید خوب و خوش آغاز کرده باشین. و دوستای عزیز، هموطنان عزیزی را بگوین که امسال عیدتان چطور بود، کجا رفتین کجا نرفتین. مثل ما در خانه بودین، ما خود هنوز هیچ جای نرفتیم، فقط بخو خوکو ویدیو بگی یگان ویدیو به تیک تاک گرفتیم. غیر از دیگه مکمل در خواب تیر شده. و امروز خواستم دیگه که اینقدر تنبلیم، اینقدر خواب بس است ویدیو جور کنم، امروی شما ها باشم. نگران کتون کد و بیا وای چی تا دست اوتو بوتو وای زیادتر خلق ما تا کمرس که چی تا فارسی خبری که ما پینه پوی. نو سوارم چې دواړه ژبو باندې خبرې وکړم. نو خدای م خوارم که نو خیر دی، لږ شانتې تاسو دري زده کوئ، نو هغه دري ژبو ته وایم چې تاسو پښتو زده کوئ. انسان چې هر څومره ژبې زده وي نو دا ډېره ښه وي که نه. بیا خو دري او پښتو د افغانستان رسمي ژبې دي، نو هر افغان باید دا دو ژبو باندې ځان باید پوه کړي او زده یې کړي. نو کامرامین ته هم چنان سلامونه وایم او اختر دې مبارک شه. نو ګران دوستانو، آیلین جان نن سره په خپرونه کې نشته، ولې چې هغه چرته تللی و، میلمستیا تللی و. نو ما ویل خیر نن ورباندې زور نه کوم چې باید ما سره خپرونه کې وي. ما څنګه ته خوشحالي څه مسله نشته ده. نو ما غوښتله چې ځان ته یو خپرونه جوړ کړم، د اختر مبارکي تاسو کتونکو ته ووایم. نو اختر ده دوستانو، داسې بېخونده اختر ده، نه پوهېږم چې ولې. نو چې دا عمر څومره زیاتېږي، مطلب په اختر هغه وخت پورې اختر وي چې عمر 14-15 کالو پورې وي. دې ټیم کې ماشومتوب نه تر 15 کالو پورې یا هم 18 کالو پورې انسان د اختر نه مزې خوند اخلي. بیا چې دا 19 ته ورسېد لکه نه بیا هغه اختر وي، نه هغه مزې وي، نه هغه خوندونه وي، نه هغه د اختر خوشحالي د انسان زړه کې راځي. زه خو پخپله داسې شوې یم، نه پوهېږم چې ولې. خیر، د خفګان خبرونه به تېره شم. نو اختر دا خوشحالیانې دي. نو تاسو راته دا ووایئ چې چېرته لاړئ چېرته لا نه ړئ. او کلي اخترونه وي، د باڼو اخترونه وي چې هغې کې یو خوند یو مزه وي چې خپل خپلوان یو بل کره ځي او راځي، سهار لمونځ شي، هغې نه پس بیا لاړ شي رشته دارانو کره، خاله او کاکا او ماما دوی کره. نو بدبختانه وایم او متاسفانه وایم چې موږ مسافر خلک یو، نو خپل خپلوان ټول افغانستان کې دي، موږ به چېرته لاړ شو یا موږ کره به داسې څوک راشي. خو بیا هم شکر دی، ښه دی، دومره لږ شته دي. خو بیا هم هغه د کلي او د بانډو د وطن اختر جدا خوند مزه کوي که نه؟ که څنګه جنابی؟ بالکل بالکل. ایدی برکه عید تو بر ممیتی چند به تومن؟ هر چقدر زیاد باشه. نه خیر، تو کلان هستی یا روسی کردی؟ دیگه روسی کردم، کلان خو نشدم دیگه، هنوزم طفل هستم. شیرچوشک تا بیارم؟ میآوردی بهتر بود. خب شیرچوشک میخواد دوستای عزیز، دیگه حق ما میشه که باید ایدی برم بدم، چون ما دیگه طفلک هستم، هنوز کلان نشدیم. حق از ما میشه که باید به ما ایدی بدن. و این چون دیگه دوستای عزیز چه شما خالی میوه و چاکلیت یگان چیزا مونده دیگه. من نمیفهمم در روزای عید اگه خوراکم نکرده باشی انسان خدایی یک قسم سیر میباشه. من چون تنها من مترسم یا شما ها همه مترسین، یک خاطره جالبتان برام قصه کنین از روزای عید که شما در طفلی چه قسمی ده تجلیل میکردین، کجاها میرفتین و از کی ایدی میگرفتین، از کی نمیگرفتین. من خود اگر هم میفهم که از کی ایدی بگیرم و ایدی من داخل ولاگ به شما نشان میدم ما چقدر ایدی جمع کردیم. یا هم در تیک تاک هم برین ببینین یا هم در اینستاگرام میمونم ببینین که ما چقدر زیاد ایدی جمع کردیم دیگه. چند شب ما میتی؟ چند شب تو میتم؟ اول تو با ما بتی باز بعد از ما کبریز نیگه پا نباشه، اول خودت بتی. نه اول حق از ما میشه. نه دوستای عزیز که اگه نفر عروسی کرده باشه دیگه ما خود اونو زده عروسی نکردیم و جرد است حق از ما میشه. اگر عروسی هم نکردی از من ایدید زیاد است خوارک. ایدید زیاد است؟ ها دیگه با تو شاید که از نجان داده باشه، خوشویی داده باشه، خسرت داده باشه، برای دیوارت داده باشه.
از من خودم میفهمی که برادرها در وطن پدر جان منم خداوند مغفرت کنم فوت کردم و من کی دیدادن روزه یکی بهترین دوستایم که خداوند همیشه زنده و سلامت داشته باشه پیش از این برای میدی داده بود خونه میخوایم بر من ایدی دادن امی پیسه کپی را ببینید دلت نمیشه که هیره بکس بتی یعنی باش اینجا در دسکرپشن هست نشون بدیم دوستاره پیش ما هست پیش تو هست دوستای عزیز ببینین که اینجا مثلا ایدی میتن و تو 100 نمیتن مثلا بسیار پیسه کالدار دیگه میفهمین که پایان است دیگه اگر 500 و 200 و 300 بکس بتی والله بگیره نمو یک چی جور میکنن امورا؟ کپی میگن دیگه کپی میگن اون تک بندلک جور میکنن باز بند میباشه پیک میباشه باش دوستای عزیز من امورا به شما نشون بدم در دسکرپشن است ما پیسه ما در دسکرپشن میمون دوستای عزیز به خاطر که وضعیت خراب است نشه کدام تا اینه یک اینی است اینه ایره میفهم به ما میگی به تو بیز دوستای عزیز اینمی مکمل دیگه 10,000 بس یک رو پیشم کم نیست 10,000 است هیچ دل کس نمیشه که نمیره باز مصرف کنه من چرا به خاطر که قسم نو جدید است نمیدی پر این انسان چرا نکی خرجی کی یا مطلب مصرف شیته نو زړه دی غواړي چې دا همیشه در سره اوسي کنه نو تاسو چرته مزي مصرفات شي ګران کوتونکو دا صرف دا میز ګوري دا صرف یو کس ته جوړ شوی مال لپاره غذا نظری جناوی له جوړ شوی ښه لکه ما په دې وجه ډیر زیات ارسونه کو خو تاسو پوهیږئ اول کیسه مې ټوله هر څه تاسو ته وکړه نو دا نن سبا او 400 ګوري دا ډیر سکی کنه نو ګور چې د خوند صدا نه زه خور ته اعلان نه کوم دوستانو دا ونه وی چې مارخور د اعلان جوړم مارخور پوښه او کاری پوښه خو زه صرف غواړم چې نن وس کما چې خوند څنګه ده زموږ له کوزي ته رسیږي کنه خو ما ته ښکاري چې د لکوزې سره مشابه ده د خوند بله زه د هغې مینه په دې ماتومه دا څو ورځې ښه دا هلکوزې خوند لري خو فکر کوم چې نن سبا افغانستان کې هلکوزې شارټ شوی که نه نه راځي دومره پاکستان ته خو بالکل بند ہے پاکستان کې بالکل نه راځي او افغانستان کې هم شارټ شوی دی ډېر په مشکله پیدا کېږي او که تاسو مطلب د هلکوزې شوقیان یې نو خیر داس کوئ دا هم دومره بد خوند نه کوي ډېر زبردست خوند کوي نو ګرانو دوستانو کتونکو نو اختر شپې ورځې دي نو نن سبا د وطن حالت هم ګډوډ دی که پښتونخوا ده که افغانستان دی نو هغه اختر کې هم خوند نشته که نه مطلب هغه خوا ته مو هم ورونه شهیدان شوي وو که دې سایډ ته هم همدغه شان دی غواړم یو موضوع یادونه وکړم کتونکو دا ما ته ډېره زیاته جالبه هم ده زه همیشه دا خبره ما کړې او بیا هم غواړم چې وکړم نو زیاتر خلک دي چې ته مطلب ولې دغه سیاسي بیس یا مطلب کوم حالت جګړه روان ده دې باندې تاسو یو ورځ هم ویډیو جوړه نه کړله نو ما ته یو چا میسج کړی وی ته دومره ډېر زیات یېرېږي چې د افغانستان شهیدانو لپاره تا یو ویډیو هم جوړه نه کړله غواړم دا خبره نن د اختر په خپرونه تاسو ته یادونه وکړم ووایم ورنه ده چې زه چا نه یېرېږم غزال په داسې ورځ کې نه ده پیدا شوې چې چا نه ویېرېږي صرف او صرف ډار د الله تعالی نه پکار ده نو زه دا وایم که نه چې زه دغه دنیا خلک دي ویډیوګانې جوړې چې ټیک ټاک ته لاړ شي بره ښکته لاندې سوشل میډیا د ویډیوګانو نه ډکه ده د دوی غږ چا واورېدله چې فلانی مړ شو پاکستان حمله وکړو افغانستان پاکستان حمله وکړو دلته دومره کسان مړ شو شهیدان شول دومره کورنۍ خپل ژوند د لاسه ورکړله د چا غږ چا واورېدله چې غزال نظري پکې پاتې ده دا هم پکې ځان شامله کړي څه ورشه چې یو ګیفت ماته پکې میلاو شي یا زما غږ تر هغه دولته پورې ورسیږي یا تر مشرانه پورې ورسیږي د نورو خلکو غږ تر مشرانه پورې ورسېدله چې زما غږ تر هغوی پورې ورسیږي چې څه وشه زه ویډیو جوړه کړم چې والا پاکستان داسې ولې افغانستان باندې بمبار وکړو یا افغانستان داسې ولې پاکستان باندې بمبار وکړو دوی پوه شه او د دوی هغه پالیسي مونږ دې کې هېڅ نشو ویلی که نه زما زړه کې چې کوم درد دی کوم احساس زما په زړه کې دی فکر نه کوم چې هیڅ د یو انسان په زړه کې دغه شان یو احساس وي خو چې د لاسه د څه نه راځي
نو چوپ پاتې کېدل سکوت پکې ډېر ښه وي. نو یو چېرته چې ستا د الفاظ یا د خبرو ارزښت نه وي نو څه فایده چې هغه خبرو باندې ته بیس وکړي. زه به بیس پکې وکړم دنیا ویډیوګانې به زه واچوم. یو ایډي نه 20 ایډیانه به زه ویډیوګانې جوړ کړم اپلوډ به کړم خبرې به وکړم چې پاکستان داسې او پاکستان ولې ظلم کوي پاکستان داسې وشو افغانستان باندې برید وکړو افغانستان خبره داسې ده که پاکستان کې هم خلک مړ کېږي دا مسلمانان دي که په افغانستان کې هم خلک وژل کېږي شهیدان کېږي هغوی هم مسلمانان دي. د وطن پرستی نه قوم پرستی نه مهم انسانیت دی چې د انسانیت ژوندی وي زړه کې انسانیت وي مهر وي دا مهمه نه وي چې هغه افغان دی دا پاکستان شو ټول یو مسلمانان مري. نو زه دا وایم چې د ډار خبره نه ده صرف نه غواړم دغه خبرو کې زه راشم ولې چې یو چېرته چې د خبرو ارزښت نه وي د مشران په خپل سر نه ګري نو زموږ څه نشو کولی. نو خبره داسې ده چې اختر شپې ورځې هم دي نه غواړم د خفګان خبرې یادونه وکړم. نو ما غوښتل چې زما زړه کې هغه د اختر خوشحالیان هېڅ نه راځي ولې چې د وطن حالات ګډوډ دي په دې وجه. نو ګرانو کتونکو خبرې مې ډېرې زیاتې شوې نو امید ساتم چې دغه خپرونه به ستاسو ډېر خوښ شوې وي. نو دا پیغام هغه خلکو ته وایم چې نور دغه شانتې میسیج ته ماته نه لګي. زما خو څه مشکل کار نه دی زه به یو بلاک دی یا اګنور به کوم خو نو دغه منفي سوچونه خپل ذهن نه لري کوي همیشه مثبت فکر سوچ والا اوسئ. نو ګرانو کتونکو دا ودانه ورځ خپرونه نه خپرونه به ولې ختمه ولې ما ته په خپرونه کې دي راکا بیا څه ورته وای اوس خو خاله ګیر کړی مې وي روسته کې ما نه بیا ځان باسي. ها کتونکو دا ماته ایدي راکړ به ما ایدي داده شده ماته ایدي میلاو شوی دی. اوس ویم چې میلاو شوی دی بیا به یو څو کسانه وي چې ستا لهجه بدله شوې ده د پاکستان ژبه ولې کې خو نه کېږي نه پوهېږم چې ولې زه افغانستان کې م چې وم مطلب لهجه دغه شانتې وه نو څه خبره نشته دواړه یو افغان دي لر او بر ټول یو افغانان دي. نو تاسو راشئ ما ایدي راکئ زه بیا راکه زما دا ماته ایدي راکول شوې زه غواړم چې جنا میلاوي دي ورکړم واپس یې دیناله واپس به دې خلم دوستانو ما مخکې یادونه هم وکړله چې الله دې زما ورونه ژوندي لري ما نه لرې دي نو خیر او خیر هم د ورور نه کم نه وي که نه نو ګور چې ما له څومره ایدي راکوي لیلو که دیدو بس صرف 10,000 روپۍ دا په ډېرو قبولي ولې 10,000 روپۍ خو ما ستا ښځې له ټول را سره همدا پیسې پاتې دي بس دا ګوره دوستانو 10,000 روپۍ خو اوس دستي ما نه لاړې هغه دا خو زما خپلې پیسې واپس راغلې ماله دې نه خو ما ته بیا کاپي ښه پرېوته چې کاپي مې درله نوغه جوړه کړې ښه هغه 10,000 روپۍ کاپیانې زبردست ده ولې زه ماشوم خو نه یم چې دومره کمې راکړې دا خو د ماشومانو خو چېرته 10 روپۍ 20 روپۍ نه ولې دا خو د غټو حساب دی که دا څومره شوي 1,000 روپۍ شو نو زه خو ماشوم نه یم چې 1,000 روپۍ به ما نه راکړې ولې لاس 20 را سره پاتې دي نو بیا بس دا ماله دا ښه دوستانو الله دې هره ورځ دغه شانتي اختر دې راولي عید دې راولي چې موږ پکې د سم ډېر زیات مالدارې شو هسې خو مطلب زړه خو دې نه درځېږي بلکل نه درځېږي الله دې داسې بار بار اخترونه راولي چې الله مې داسې پیسې راکړي چې زه تاله در کوم نور مسلمانان ټولو ته ورکوم فیملي والا ته ورکوم انشاءالله خفه خو نه یې چې زړه خو دې نه درځېږي چټکې در باندې را نه شي شکر الحمدلله زمانه مخکې درځېدلی دی نور درځېږي او دوستانو واقعا هغه زه به د ایدي په ځای تا ته به یو ښکلی شان یو څیز به تا ته ډالۍ ګفټ خو به خامخا ضرور راکړي نو ګفټ خو انسان ګفټ دی دا ستا اختر ایدي وته ما ته ضرور ګفټ میلاوي زه به تا ته یو ښکلی شعر ډالۍ کوم صحیح ده انشاءالله ضرور کتونکو وایي رور خو مې شته بېروره نه یم رور خو مې شته بېروره نه یم که څوک مې نه ساتي خپل رور به مې ساتي نه بالکل که نه انشاءالله نو مطلب د رور کمی راته نه ده پرېښوستی الله دې ورته ډېر عمر ورکړي ژوندی دې اوسي خوشحاله دې اوسي ګرانو دوستانو دا زما ایدي شوه او 10,000 روپۍ رانه چې په مفته کې لاړه چې څومره ډېرې پیسې زما لاس ته راشي چې زما نه پیسې ځي که ناسې مې زړه درزېږي ښه ګرانو دوستانو همدا وه د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله بیا مو هم اختر ډېر مبارک شه چې هر چېرته سئ اختر مو بختور او زما خو دا ایدي قبوله نه ده دا خو ما له لږې راکړي نه راځي څه بام ته خیجم چې اسمان ته مو خېجه غږ دې نه راځي اذانونه دي ګرانو کتونکو ښه وختونه ښې شېبې الله حافظ بای